سلامونه قدرمنو هېوادوالو، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، نن بیا داسې یو کورنۍ ته راغلی یم چې دغه مورکۍ کونډه ده، 4 ماشومان دي، د کورنۍ سرپرستې نشته. نو د دې حال تاسو سره شریکوو، له موږ سره اوسئ. ته آیینه د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان ته شموري تا مې احساس روزنی مهربانې مورکۍ تا مې هر څنګه یې مورې؟ ښه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟ ښه مورجانې، ستاسو په اړه چا راته ویلی و چې داسې کونډه شوې مشکلات یې ډېر زیات دی. نو راغلي، تاسو څه مشکلات لرئ؟ خپل مشکلات په اړه دغه مشکلات خو د خاوند مې شهید شوی ده، 5م کال ده. په څه شهید شوی؟ شهید شو پولیسو کې و، حکومت کې دغه کار کوو؟ حکومت کې مخکې تقاوتي وه، دا کال پوره کېږي، تقاوت هم په موږ د دولت بسته ده. دغه واړه ماشومان دي، نو که دوی چېرته کباړ ټول که یا رای وړې یا موږ خپله لوګري وکړه، چې مو کړه هغه ده خورو که نه، د الله دربار ته هم صبر کړی ده. یو کور کې سرپرست نه لرو. شموري غم دې فنا شموري نه هم واړه یتیمان دي، هغوی هم څه کومک نو دغه د خدای هیله ده، دغه بچیان مې دي، نو مریضان شي دوا یې نشته ده، ښه شي ته یې زړه کېږي، اختر راسي جامې نشته، بوټو چپلک نشته، مور ځورېږي ورته. نو موږ دغه خواهش ده چې موږ سره کومک وشي، موږ سره مرستې وشي. دا واړه ماشومان دغه د ما مشر هلک ده، دا به څه شی وکړي؟ نو دا بس د دې به څه ګټه یې؟ زور به وخي، یا به اوبه خرڅې کړي، یا به بوتل راټول کړي، یا به کباړ ټول کړي، د کار نه دي. او خپل هم داسې څه خیاطیزه یاده نه لرم، استادي د ما نه ده. نو نور یا اله وکړه یا وږي ټول کړه، دغه شیان دي بس دلته، خو نور څه شی هم نشته. ښه ګورئ تاسو، ښه ته خپله کار کوې، بل څوک خپله کار نشته؟ کوم. او دغه مې مشر زوی ده، دغه بس د دوی پټۍ نه خس راټول کړ، ځان ته بس اوس ته برابر شنه صابو راوړه پاخه که پټۍ نه وچولمده، د خدای تېرۍ را باندې، نور هم نه څوک د فریاد څه هم څوک د عرض اخیستا نشته. دغه واړه ماشومان پاتې دي، ګوره کالي اختر تېر سي، ماشومان دي که نه، خلکو ته پلار هر شی راوړي، دوی وغواړي رانه. بله ورځ دغه زوی مې مور یې زردالو واخده، مور یې د مېوې دانې واخده، وایم زویه صبر وکړې خدای ته، دغه د ما وسه ده، دغه درته تیاروم او پخوم یې درته، بس دغه د لاسه کوانه ده بس خلاص. نور د الله هیله ده، نه سرپرست لرو نه ګټه، دغه کور دغه زندګي ده، دا ښه ګوره. دا ستاسو خپل کور دی؟ دا همسایه پرته یم دلته، دغه یوه کوټه یې راکړې، دغه زندګي ده، دغه کې خپلې شپې تېروو. همدا 4 بچیان همدا دي؟ 4 بچیان دي. هغه زوی مې غېږ کې و، دا 3 ګول سي، پلار شهید سو، دا 15 کاله سو. ښه، ته څه ارمان لرې؟ زه دا ارمان لرم چې موږ سره د څه کومک وشي، څه درته راوړو؟ هر څه یې زړه غواړي، خو نشته، وسه نشته. دوی وخت د تعلیم او د درس ده. تو بچه یم چې میدلوي خوراکي شیان، او تو؟ تعلیم غواړي خو وسه یې نشته، نو کباړ ټول کړي، تعلیم به کوم شي وکړي. قدرمنو هېوادوالو، تاسو د دغې مورکۍ او د دوی د ماشومانو خبرې واورېده چې دوی د څه ارمان لري. هر یو ته چې ووایي موږ د تعلیم ارمان لرو او کور کې څه نشته، وایي چې موږ ته څه خوراک راوړي. نو هیله کومه دا یتیمان دي، که چیرې تاسو په دې رحم وکړي، نو الله به په تاسو باندې رحم وکړي. نو هیله کومه چې له دوی سره مرسته وکړي او د دې ارمان پوره کړي. که چیرې غواړئ مرسته وکړي، نو زما د وټساپ شمېره ده 080 9 40 200 د لیدو څخه مننه.